طالبانو چیرته او څنګه نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړه؟ ویډیو وګورئ او د ویډیو په آخر کې مو خپل نظر راسره شریک کړئ. د طالبانو د کډوالو ستنېدونکو چارو وزارت وایي له کډوالۍ خپل ټاټوبي کندوز ته 234 ستنو شوو نجونو د قابله زده کړې په 3 کلنه دوره کې د ګډون لپاره ازموینه ورکړه. دغه وزارت نن په خپله ایکس پاڼه کې زیاتوي چې دا پروګرام د کډوالۍ د ریاستونو د عامه روغتیا وزارت په همکارۍ جوړ شوی دی. د دغه وزارت په خبرپاڼه کې بیا دا مشخصه شوې نه ده چې دا نجونې له کومو هیوادونو راستنې شوي دي. د خبرپاڼې له مخې د دې ازموینې 80 تنه ګډونوالې به چې لوړې نمرې ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په همکارۍ به په کندوز ولایت کې د قابله 3 کلن انسټیټیوټ ته ور وپېژندل شي. ویل کېږي چې د دې محصلینو فیس او نور لګښت به دغه کمشنري ورکړي. په افغانستان کې د نرسنګ او قابله په برخو کې په داسې حال کې د زده کړو زمینه برابرېږي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د ښځینه ډاکټرانو له سخت کمښت سره مخ دي. که څه هم طالبانو پر نجونو د منځنیو او لوړو زده کړو دروازې بندې کړي دي، خو په پلازمینه کابل او ځینو ولایتونو کې بیا د نرسنګ او قابله برخو کې د نجونو روزنه زیاته شوې ده او د جذب بهیر یې هم پراخ شوی دی. اخوا روغتیایي کارپوهان بیا په دې باور دي چې قابلې او نرسانې د ډاکټرو تشه راکولی نشي. طالبانو په افغانستان کې پر نورو روزنیزو چارو پر بندیزونو سربیره په طب پوهنځي کې هم د ښځو په زده کړو بندیز ولګوه او د ډیرو محصلینو اخري سیمستر اخري امتحانات و چې طالبانو لخوا څخه له امتحان ورکولو منع کړل شوې او د هغوی خلاص شوی پوهنتون نیمګړی پاتې شو. دغه ډلې تیر کال د یوه فرمان پر بنسټ د افغانستان په طبي شورا یا ایګزیکټ ازموینه کې نجونو ته د ګډون اجازه هم ورنه کړه.